دا د مسلمان غوښتنه ده، دا د مؤمن غوښتنه ده، او دا د ایمان تقاضا ده، او دا د اسلام تمنا ده چې د زندګۍ په عواقبو کې، د زندګۍ په آخر کې الله تعالی سره انسان د خپل ځان دپاره د شهادت غوښتنه وکړي. تاسو د دې خبرې معلومات د حضرت عمر د زندګۍ څه وکړئ. حضرت عمر رضی الله عنه ته الله تعالی کوم قسم زندگی ورکړې ده چې د هغې د دین په خدمتو کې چې یهودو به د هغې متعلق دا ویل که دې امت ته الله تعالی یو بل عمر هم ورکړی وی د دې سړي غوندې د دې امت او د دې مسلمانانو حکومت به د مځکې پر ټوله کوره باندې راغلی وی. ځکه د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې د مځکې پر نیمه کوره باندې د مسلمانانو حکومت راغلی. نو یهودو ویل که الله تعالی امت ته یو بل عمر په نصیب ورکړی وی بیا به د مځکې پر ټوله کوره باندې د مسلمانانو حکومت وی. حضرت عمر رضی الله عنه په مدینه منوره کې ژوند تیر کړی. یو ځل مکې مکرمې ته د عمرې په خاطر باندې راغلی او په طواف کې په صفا او مروه کې چې د مکې څومره عمرې څومره مناسک دي په هغې ټولو کې د ځان دپاره د شهادت دعا غوښتله. چې کله د مدینې منورې پر طرف باندې واپس روان دی نو په لاره کې شپه راله. په شپه کې د ملګرو سره قافله واوښتله، شپه تېروي. د صحابو د مدینې منورې سره ډېره مینه او محبت، هغې محبت د پیغمبر علیه السلام په وجه باندې و. حضرت عمر رضی الله عنه د تهجد په وخت کې راپورته سو چې کله اسمان ته ګوري اسمان د ستورو ډک دی. دماغ و فکر کې دا رالو چې دا ستوري به اوس په مدینه کې معلومې شي. د ستورو نورانیت دی او صفا هوا ده او د عمرې څه د واپسۍ سفر دی او د سفر د سپېدو او د سهار د تهجدو د دعا د قبولیت وخت دی. حضرت عمر رضی الله عنه د ټولو څخه زیاته عقیده دا ده چې دې وخت کې الله تعالی دعا نه قبلوي، دعا نه ردوي، الله تعالی دعا ضرور قبلوي. نو حضرت عمر رضی الله عنه د ټولو څخه اولنۍ دعا دا کوي اللهم ارزقني شهادة فی سبیلک. یا الله د زندګۍ د ټولو څخه لویه تمنا مې دا ده چې ستا په لار کې شهادت راته نصیب کړه. او دویمه تمنا دا پیښوي چې واجعل قبري فی بلدة حبیبک. یا الله ستا د محبوب په ښار کې په مدینه کې زما قبر جوړ کړه. نو حضرت عمر رضی الله عنه هغه تمنا هغه په دې شکل باندې کوي چې الله زما لویه تمنا د زندګۍ دا ده چې راته مرګ د شهادت را په نصیب کړه. د هغې تمنا الله تعالی داسې خیال ساتي مسجد نبوي کې دننه حضرت عمر ته الله تعالی شهادت ورکوي. د هغې تمنا هغې غوښتنې تقاضا دا ده د پیغمبر علیه صلات وسلام ښار مدینه خو څه کوي د پیغمبر علیه صلات وسلام په حجره کې دننه د پیغمبر علیه السلام و پښو ته د هغې و اړخ ته قبر ورنصیب کړي.